امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیګا کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي د واشنګټن ماموریت به دا وي چې راتلونکو 2 میاشتو کې طالبانو سره د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي قطر کې له طالب استازو سره د امریکایانو 2 پړاو خبرې اترې پیل شي. کابل ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو سره سولې ته د رسیدو راتلونکی روښانه کړی وایي هیله لري چې له طالبانو سره د سولې هوکړه تر 2 میاشتو وشي. هیله مند یو چې له سپټمبر مخکې د سولې یوه هوکړه وشي او یقینا دا زموږ ټاکل شوی ماموریت. بل ورته بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې 2 پړاو خبرې له اهمیته ډکې ګڼل کیږي. در پشت پرده بسیار زیاد نزدیک شدن. فکر میکنم که 1 قدم یا 2 قدم به آوردن صلح در افغانستان مانده. تمه ده چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې د قطر دوحه کې د جون پر 9 وشي. بارها گفته صلحی که در سایه امارت و امارت اسلامی باشه صلح نیست. تسلیم شدن یک طرف به یک طرف است. د نړۍ ستر فرعون د پښو ته رانسکور دی چې غرور ونه کړي د خود خدای د مرستو زور دی چې غرور ونه کړي د خود خدای د مرستو زور دی. د نړۍ ستر فرعون د پښو ته رانسکور دی چې غرور ونه کړي د خود خدای د مرستو زور دی چې غرور ونه کړي د خود خدای د مرستو زور دی. شیطانی مشر معترف شو چې غرور ونه کړي د خود خدای د مرستو زور دی. شیطانی مشر معترف شو چې غرور ونه کړي د خود خدای د مرستو زور دی. د طالب جان په ماتې دوکې مختور دی چې غرور ونه کړي د خود خدای د مرستو زور دی. د نړۍ ستر فرعون د پښو ته رانسکور دی چې غرور ونه کړي د خود خدای د مرستو زور دی چې غرور ونه کړي د خود خدای د مرستو زور دی. وما رميت إذ رميت چې غرور ونه کړي د خود خدای د مرستو زور دی. وما رميت إذ رميت چې غرور ونه کړي د خود خدای د مرستو زور دی. رمی د خدای د دروند اثر ور باندې خپور دی چې غرور ونه کړي د خود خدای د مرستو زور دی. د نړۍ ستر فرعون د پښو ته رانسکور دی چې غرور ونه کړي د خود خدای د مرستو زور دی چې